ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. دا سورت تا سورت بقرہ وائی. بقرہ یا خو اسم او نم دا دغوا دی پارا نو بناءً تسمیه دا کل دا پیسم دا جز سرا ورستا دا همدیس پاره پا نمایی برخه که تقریبا دا بقره واقع رازی وهو الازهر. دویم وجه بقره دا تبقر نراخستل شبه. تبقر ویلی شی تعمق فی العلم، تبحر فی العلم. دا صورت تا زکا صورت بقره وائی چی پدی که اللہ پاک جل جلالہ یو واسع و فراخ علم یہ خیدہ. دا ہم دی وجنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پدولس کال کے صورت بقره اویلے او دا هغه دا ختمیدون بعدی نحر جزورا د شکرانه په خاطر باندې او خان علال کړل. نو سورت بقره زکه سورت بقره ورته وایي. مناسبت د سورت د مخکې سورت سره. مخکې سورت مکی سورتو سوره فاتحه او د هغې صورت په آخر کې الله پاک جل جلاله د بنده سوالونه راواخیستل چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. د دریو ډلو بیان وکړو. یو هغه ډله چې منعم علیهم دي، یو هغه ډله چې مغضوب علیهم دي، یو هغه ډله چې ضالین او گمراه خلق دي. په دغه صورت کې د مخکنی فرق ثلاثه او تفصیل ده. وګورئ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الى قوله هم المفلحون. تر دې ځای پورې بیان د منعم علیهم ده. دا ان الذين كفروا تر وما هم بمؤمنین پورې ولهم عذاب عظیم پورې بیان د مغضوب علیهم ده. او د ومن الناس من یقولون نیولې تر ان الله على كل شيء قدیر پورې بیان د ولا الضالین ده. یا په بل عبارت باندې په مخکینی صورت کې الله پاک جل جلاله درې قسمه خلق ذکر کړل.
یو ها خلق چې هغه صفا مسلمانانو، یو ها خلق چې صفا کافرانو، یو ها خلق چې هغوی منافقین وو. د الف لامیم نشرو تر مفلحون پورې بیان د صفا مسلمانانو ده. د ان الذين كفروا تر عذاب عظیم پورې بیان د صفا کفارو ده. د ومن الناس من یقولون تر ان الله على كل شيء قدیر پورې بیا بیان د منافقینو ده. اوږد بیان ده، په امثله باندې توضیح شوی ده. دوهم مناسبت مخکې صورت کې او فرمایل اهدنا الصراط والمستقیم، ای الله مونږ ته مستقیم لاره وښیه. الله پاک د بنده دعا قبوله کړه چې بنده تا کومه لاره غوښتله، ذالک الکتاب لا ریب فیه، همدغه کتاب ده چې تا ته صراط مستقیم ښیي، تا ته برابر لار ښیي. لا ریب فیه، په دې کتاب کې په حقانیت د دې کې هیڅ کوم شک او شبهه نشته. دریم مناسبت مخکې صورت کې وفرمیل ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای الله تا لره عبادت کو، ای الله تا نه معاونت او نصرت غواړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اوس هغه عبادت په کومې طریقې سره کوي، څوک یې درته ښیي. ذالک الکتاب لا ریب فیه، دا کتاب دا عظیم الشان کتاب دا، بهترین کتاب دا، د هدایت کتاب دا، د رشد کتاب دا، د فلاح کتاب دا. تا ته د عبادت طریقه ښیي چې عبادت په دغه لارې باندې د الله حکم به منې او دغه د فرمودې مطابق به په هغې باندې عمل کوي. څلورم مناسبت سر کې وفرمیل الحمدلله رب العالمین، حمد و ثنا الله تعالی لره ده. ولې هغه مدعا شوه؟ دا دلیل ده ذالک الکتاب، هغه الله دغه کتاب نازل کړی ده، بل ذات د کتاب نازلولی نشي. نو ځکه الحمدلله حمد و ثنا الله تعالی جل جلاله لره ده، لأنه منزل هذا الكتاب الذي لا ريب فيه، همدغه الله نازلونکی د هغه کتاب دا چې په دې کتاب کې شک نشته. دا بیان د مناسبت د سورت بقره د سورت فاتحه سره. بسم الله الرحمن الرحیم، دا سورت ترتیب جمعی دویم او ترتیب نزولی ده و اتیاوم مدنی صورت تا بعد الهجرت اول صورت همدان نازل شوی. کلمات د دې صورت 18221 او که حروف د دې صورت 25500. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي جعل حياة القلب بذبح البقرة، شروع په نام د هغه ذات باندې چې ګرځولی د ژوند د زړه په حلالولو د غوا سره. الرحمن اسې الله چې مهربانه ده، بإرسال الكتاب الذي لا ريب فيه. الرحیم اسې الله چې مهربانه ده، بجعل الهدى للمتقین، الله هدایت صرف متقیانو لرا ګرځولی ده. الف لام میم، دا د حروف مقطعاتو څخه ده. د حروف مقطعاتو پورا تفصیل به انشاءالله
تاسو ته د دې آیت لاندې راشي هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن الكتاب واخر متشابهات. په دې ځای کې دومره ویلی شو چې د مقطعاتو حروفو د معانیو په باره کې متقدمین حضرات فرمایي الله اعلم بمراده بذلك، او متاخرین حضرات فرمایي چې د دې لپاره مناسب معانی وي مقدره‌ای، داسې هم نه وایي چې همدغه معانی دي. البته دغه معانی د قرآن کریم سره په ټکراو کې هم نه واقع کیږي. د مثال په طور سره الف الله، لام معنا جبرائیل، میم معنا محمد صلی الله علیه وسلم. معنا دا شوه دغه کتاب نازل ده له طرفه د الله تعالی نه په واسطه د حضرت جبرائیل علیه السلام، او نازل ده پر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. او یا معنا اصل، الف معنا اصل، لام معنا لازم، میم معنا مستدل. اصلی لازمی د دلیل نیون کې دی پارا څه شی ده؟ ذالک الکتاب، دا بهترین کتاب ده. او یا الف معنا اتم، لام معنا لطیف، میم معنا مفید الکمالات. اگر ډیر فورا، ډیر باریکا او ډیر مفید د کمالات ظاهریه او باطنیه او څه شی ده؟ ذالک الکتاب، دغه عظیم الشان کتاب ده. او یا الف معنا اجلا، لام معنا لامع، میم معنا ماحی الظلمات. اجلا خ ځلیدون کې، پړکېدون کې، د تیارو د جهل لرې کوون کې څه شی ده؟ ذالک الکتاب، دا کتاب ده. د دغه معانیونه متاخرین انکار نه کوي او متقدمین انکار نه کوي او متاخرین حضرات اصلی معنی وی هم نه بولی. البته د دفع د تعینونو په خاطر باندې چې تعینونو به قرآن کریم کې دا طعن او عیب ویلو چې قرآن کې داسې الفاظ دي چې معنی نشته، د هغوی د دفع په خاطر باندې دغه معنی وضع کړل. او د متقدمینو حضراتو په وخت کې دغه طعن موجود نه و، نه هغوی د دغه الفاظو یا د دغه معنیو د وضع دپاره کومه اړتیا نه لیدله، نو ځکه هغوی فرمایي الله اعلم بمراده بذلک. د همدې جملې نه امام سیوطي رحمه الله، امام محلی تفسیر الجلالین، همدا مقطعات سره فرمایي الله اعلم بمراده بذلک. هغه هم له جملې د متقدمینو د هغوی په نظر باندې قائل ده. الف لام میم ذالک الکتاب، اسم اشاره د قریب د فاره، د اقرب د فاره، د بعید د فاره. هذا ذاک ذالک ده. سوال دا پیدا کیږي چې قرآن کریم خو دلته نږدې ده او په ذالک باندې اشاره کیږي بعید ته، نو څه وجه ده چې الله پاک هذا ذکر نه کو، ذاک یې ذکر نه کو، ذالک چې اشاره بعید ته کیږي دا ذکر کو؟ د دې نه یو جواب، الله پاک جل وعلا شانه دغه عظیم کتاب د عظمت لایق ده، نو دغه ذالک اشاره بعیده ذکر کړه لوجه د تعظیم نه. یو دویمه وجه ده چې دا قرآن کریم په تورات کې ذکر شوی و، په انجیل کې ذکر شوی و. نو تورات او انجیل خو مخکې تیر شوي دي، مابین د قرآن کریم او د هغې کې سلګونو کلونه وتلي، بلکې زر کاله وتلي دي. نو ذالک آغا کتاب الموعود فی التورات الموعود فی الانجیل، آغا کتاب چې تورات کې وعده شوی وه، په انجیل کې وعده شوی وه، آغا لرې کتاب چې منځ کې شاوخوا زر کاله او 500 کاله وخت وتلی،
ذالک الکتاب آغا عظیم الشان کتاب چې تاسو سره وعده شوی و هغه دغه کتاب ده البعید عن الشک چې له شک نه ډېر لرې ده لا یعرض له دته شک نه پیدا کیږي ذالک الکتاب دا کتاب په معنا ده جمع سره ده یو شی یو ځای کول کتاب تم دغه کتاب وایي چې په دې کې هم الفاظ کثیره معنی کثیره فصول و ابواب کثیره احکام کثیره و باندې مشتمل او جامع وي کتبت الابل فی الخطیره عرب وایي جمع شول اوخان په غوجله کې نو کتاب تم ځکه کتاب وایي چې په دې کې معنا ده جمعیت پرته ده ذالک الکتاب دا کتاب البعید عن الشک یعرض له دا ډیر لرې ده د شک نه چې شک دته عارض شي لا ریب فیه لا ریب نست شک فیه په هدایت د دې کتاب کې لا ریب خبر بعد از خبر دا دویم خبر ده لا ریب شک نشته په دې کتاب یو سوال پیدا کیږي چې د لا ریب نه خدا معلومیږي چې شک نشته او لږ وروسته دا بله صفحه کې به راشي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا له دې آیت نه نفي د ریب معلومیږي او د هغې آیت نه اثبات الریب معلومیږي نو مابین د دواړو آیتینو کې یو قسم تناقض او تعارض راغی جواب یې دا ده یو خو دغه لا ریبه جمله خبریه ده په معنا د انشا سره ده معنا به یې دا شي ذالک الکتاب دا کتاب لا ترتابو فیه تاسو په دې کتاب کې شک مه کوئ نو بیا تعارض ځکه نشته چې تاسو په دې کې شک مه کوئ و خلکو او که بیا هم شک کوئ او خبره د الله او د رسول نه منئ بیا خو د عذاب انتظار وباسئ نو بیا دغه جمله انشائیه جمله شوله په معنا د نهی سره شو دا نفیه په معنا د نهیه دویم جواب دا چې دا منمه چې کفارو په قرآن کریم کې شک کړی ده خو چونکې د دوی شک ناشئ عن دلیل نو کوم قوي دلیل د دوی سره په د خپل شک باندې موجود نو نو د دوی دغه شک کل عدم شو لکه چې بالکل دا شک موجود نوي نو ځکه الله فرمایي لا ریب فیه وقد ينزل الشیء منزلة العدم تاسو مختصر المعانی کې ویلي دي چې کله یو شی په منزله د عدم نازلېږي لکه نس چې وي نه په دې ځای کې اگر چې شک به د کفارو موجود و خو چونکې دا شک د دوی ناشئ عن دلیل نه و په دې کوم دلیل او قرینه نه وه دا کل عدم نازل شو نو ځکه فرمایي لا ریب فیه نسته شک په دې کتاب کې فیه یعنی فی هدایته فی کل مطلوب هدا دا مصدر دا پرون د هدایت قسمونه تاسو ته ذکر شول دا قرآن کریم هدایت تا لقبلی د زید عدلن څخه ده یا خو هدن مصدر په معنا د فاعل سره شي بغیر د مبالغې نه بیا معنا دا شوه دا کتاب هدایت کوونکی ده متقیانو لره او یا که معنا مصدری را واخیستل شي لکه مونږ تاسو وایو زید عدل زید خو عدل نوي خو چې هر کله په زید کې صفت د عدل زیات قوي و نو مبالغتا مونږ اطلاق د عدل په زید باندې وکړو دلته هم داسې ده هدا قرآن هدایت تا قرآن سراسر هدایت تا للمتقین د پرهیزګارو خلکو د پاره پرهیزګار سړی چاته وایي پرهیزګار سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الحلال بین والحرام بین
وبینهما مشتبهات لا یعلمها کثیر من الناس. حلال واضح دی، حرام واضح دی، مابین د دې کې بعض امور مشتبهات دي، په دې باندې خلق پوهیږي نه. کامل سړی هغه ده چې دغه مشتبهاتو نه ځان بچ کړي، د حرامو نه خو به هم ځان ساتي، او کمال والا سړی هغه ده چې د مشتبهاتو او شکمنو شیان نه ځان بچ کړي. ولی یو سړی چې د یو ویړې شاوخوا څري وګرځي، کیدای شي ډېر زر په دا ویړې باندې ور واوړي. نو کمال والا انسان، تقوا والا انسان هغه ده چې د مشتبهاتو شیانو ځینې ځان ساتي. له همدې وجې نه یوه ورځ حضرت حسن رضی الله تعالی عنه لاره کې یوه خجوره پیدا کړه. حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د خوړلې وه، کخ کخ بیرته یې توکه، بیرته یې توکه. د دې په خاطر باندې چې کیدای شي دا د صدقې والا وي، او د صدقې مال په اولاده د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې حرامه وه. صدیق رضی الله تعالی عنه ته یو غلام ته شی راوړل، ویې خوړل. د خوراک د بعد ورته وایي ابوبکره پوهېږې دا مې کوم ځینه تا ته راوړل؟ وایي نه. وایي د جاهلیت په زمانې کې چې زه کافر ومه، ما یو چا ته د دروغو یو تعویز ولیکو، هغه سړي د کهانت تعویز مې ورته ولیکو، هغه سړي باندې زما شکرانه پاتې وه. دا شکرانه یې اوس ما ته راوړله، پس د ډېرو کلونه ما په هغه روپیو باندې تا ته د خوراک راواخیستو. صدیق رضی الله تعالی عنه خولې ته ګوتې اچوي، حتی چې په ګېډه کې څومره شیانو ټولې ښه کړل. تقوا او یا مراد د تقوا نه دا ده بأن یطاع ولا یعصى، د الله پاک جل جلاله تابعداري وشي او د الله نه سرکشي نه کوي. دریم، تقوا دا معنا چې د انسان انفرادي اجتماعي حالت یو شان ته وي. یو سړی د چا تر مخ منځ کوي، خل منځ کوي، او چې تنها ولاړی بیا زر زر کمپیوټري لمونځ کوي، او دې سړی کې خشیت نشته، په دې کې تقوا نشته. که په دې کې تقوا وای نو هغه لمونځ چې مخامخ د خلکو سره کوي او هغه لمونځ چې دی پټ کوي باید دواړه یو شان ته وای. خو چې لمونځونه یو شان ته نه دي، معلومه ده دغه انسان کې تقوا نشته ده. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بچای عبید الله هم ورسره تشریف فرما ده. سائل راغی یوه روپیه ورکړه. عبید الله پلار ته وایي پلاره تقبل الله منک، الله پاک جل جلاله لتانه دا روپۍ قبوله کړه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي بچیه که زه پوه شم چې الله پاک له مانه دا یوه روپۍ قبوله کړې ده، نه ما ته به په دنیا کې تر ټولو محبوب ترین شی له مرګه بل نه وي. خو چې زه یو وارې پوه شم چې الله پاک له مانه دا شی قبول کړی وي. ولې پلاره؟ وایي ځکه انما یتقبل الله من المتقین، الله پاک جل جلاله قبلوي د متقیانو ځینې. الله پاک د متقیانو نه شی قبلوي، او زه پوهېږم نه چې زه به متقي وم او که به متقي نه وم. نو دا کتاب هدایت ده د متقیانو دپاره. یو اعلی متقی ده، مراتب المتقین، یو اوسط متقی ده، یو اعلی ادنا متقی ده. ادنا متقی دی ته وایي چې هره ګناه کوي خو بغیر د کفر نه. غلا کوي خدای هم دا وساتي، زنا کوي، نور کارونه کوي، شراب خورۍ کوي، خو کفر نه کوي. دا ادنا متقی ده چې یوازې د کفر نه ځان ساتلی. اوسط متقی دی ته وایي چې سړی صغیره ګناهونه کوي پریمانه، خو د کبیره ګناه نه ځان بچ کوي، کبیره ګناه نه کوي. او که بیا ترېنه وشو هم سمدستي پښیمانه او تائب وي. اعلی متقی هغه چاته وایي چې هغه د شبهاتو نه، د مکروهاتو نه،
ځان ساتي او فعل د مستحباتو هم کوي. دا اعلی درجه متقی ده. سوال دا پیدا کیږي چې الله پاک فرمایي چې دا قرآن هدایت ته د متقیانو لپاره. دا وجهه د تخصیص د قرآن کریم د هدایت په خاطر باندې د متقیانو سره صدا. قرآن خو د هر چا لپاره هدایت ده. الله پاک ولې تخصیص تر متقیانو پورې ورکړی ده؟ د دې نه جواب دا ده چې په قرآن کریم باندې یوازې ها خلک ګټه اخلي چې هغوی متقیان وي، لأنهم المنتفعون به. تاسو نه ګورئ دنیا کې څومره کفار دي خو هغوی له قرآن نه ګټه نه اخلي. څومره فساق او فجار دي هغوی د قرآن نه ګټه نه اخلي. د قرآن نه ګټه ها کسان اخلي چې په زړه کې تقوا او یره د الله پاک جل جلاله نه موجود وي. اوس متقیان څوک دي؟ مونږ ته قرآن کریم را پیژني. دې ته ابنیت الاسلام وای، ابنیت القرآن ورته وای. مونږ تاسو بار بار وایو د اسلام بناګانې پنځه دي. کلمه ده، لمون ده، روزه ده، زکات ده، حج ده. دې پنځو ته ابنیت القرآن وای. د قرآن بناګانې او د قرآن اساس او بنیاد په دا پنځو شیانو باندې راغلی. صفات خمسه د متقیانو دپاره ذکر کیږي چې متقی چاته وای. د متقی دپاره یو شرط ده الذین یؤمنون بالغیب. متقی با په غیب باندې ایمان لري. آمن یؤمنو ایمانا، تصدیق او باور ته ویلی شي، امن ته ویلی شي. مؤمن هم چون کې د الله پاک د عذاب نه امن ده، د دې په خاطر باندې ایمان د کې موجود ده، نو ځکه ایمان ته ایمان وایي چې دا باعث ده د امن. ایمان په اصطلاح کې زمون د جمهور احناف او حضراتو په نسبت باندې عبارت ته د تصدیق نه پزړه بجميع ما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم او اقرار کول په ژبه ورته شرط ده، خو رکن نه ده. له همدې وجې نه که چېرته د اکراه د وجې نه د خولې اقرار لرې شو بیا هم دا سړی مسلمان ده. البته که اکراه نه و او بیا هم د خولې اقرار نه کولو لا یکونو مؤمنا، بیا دا سړی مؤمن جوړېدی نشي. ایمان په نزد کرامیو باندې تاسو مخکې مشکات شریف کې دا خبره تفصیلا کړې ده. د هغوی په نزد باندې ایمان عبارتو د اقرار نه، چې هر چا دا کلمه وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا سړی مسلمان شو. که په زړه کې تصدیق او باور وي او که نه وي. لیکن جمهور حضراتو په نسبت باندې دا مؤمن نشي جوړېدی. ولې که دا مؤمن شي ټول منافقان به مسلمانان شي. او حال دا والتالي باطل فالمقدم مثله. الله فرمایي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دوی کله هم مؤمنان ندي. مرجئه دوی ایمان د معرفت څخه اراده بولی، عبارت بولی. او دوی دا وایي چې د کفر سره لکه څنګه طاعت پیدا نه رسي، د ایمان سره معصیت نقصان نه رسي. لیکن دا خبره هم باطله ده. که چېرته د ایمان سره ګناه ضرر نه وای رسولی، الله پاک جل جلاله د ګناه د څه نه لازموي؟ بیا د قرآن کریم وعیدات په ترک د لمانځه یا په زنا یا په غلا یا په نورو شیانو باندې به وعیدات ولې راتلل؟
د محدثینو حضراتو په نسبت باندې او د معتزله په نسبت باندې او د خوارج په نسبت باندې ایمان عبارت ته د اقرار باللسان او تصدیق بالجنان او عمل بالارکان د درې شیانو نه مرکب ده. البته مابین د دوی کې فرق دا ده چې په نزد محدثینو حضراتو باندې که یو سړی عمل بالارکان ونه کي دا سړی فاسق ګڼلی شي خو دا سړی مسلمان ده. خو په نزد معتزله باندې دا سړی چې ګناه وکوي دا له اسلام نه ووتلو خو په کفر کې هم داخل نه ده. په دې مابین کې یو منزله بین المنزلتین ثابتوي. دا سړی چې ګناه وکړه نه مؤمن ده او نه کافر ده. ويثبتون المنزلة بین المنزلتین. خوارج هغوی دعوی چې تارک د عمل چې چا هم عمل پرېښودلو هغه د اسلام نه ووته او په کفر کې داخل شو. دې وجه نه هر چا غلا وکړه، هر چا زنا وکړه، چا بل څه حرام کار وکړه، په نزد د خوارجو باندې دا سړی مؤمن نشي جوړېدلی. دا سړی د ایمان نه ووتلی او کافر شو. خو زمونږ د احناف حضراتو نظر ده چې ایمان عبارت ته د تصدیق ده، بسیط ده او اقرار د هغې لپاره شرط ده. نو مؤمن او متقی هغه سړی ده چې په غیب باندې ایمان راوړي. یو سړی عمر فاروق ته ورغی و زه په غیب شاهدي کوم. عمر فاروق رضی الله عنه قصد وکړه چې دا سړی ووایي. عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وایي مه کوه امیر المؤمنین، خو صحیح ده چې په غیب باندې شاهدي کوي، په نه لیدو شاهدي کوي. څنګه؟ وای ولې الله یې لیدلی؟ وای نه، وای شاهدي ورکوي چې الله شته. خو دا ایمان بالغیب شو که نه؟ شاهدي په غیب باندې شو. سړی بیا وایي انی احب الفتنه، فتنه ما ته خوند را کوي. عمر فاروق د لخته جګه کړه فتنه خوند در کوي، زه به ستا سره وګورم. عثمان رضی الله عنه ورته فرمایي پرېږده سړیه، دا خپل مال اولاد ولې فتنه نه ده؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. او هر سړی اولاد او مینې اولاد او بچیان او زنانه سره مینه لري. سړی بیا وویلې یاره امیر المؤمنین انی اکره الحق، د حق نه مې زیاته کرکه کېږي، نو حق خوند نه راکوي. بیا دره راواخیستله تا د حق خوند نه درکوي ښه. عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي عمره پرېږده، حق مرګ ته وایي، مرګ حق ده که نه؟ او هر سړی مرګ نه خوښوي، له مرګ نه تښتي. انی اکره الحق قال الحق الموت، مرګ ده، مرګ حق ده. وکل انسان یکره الموت، هر انسان مرګ خوښوي، مرګ نه خوښوي. نو ایمان بالغیب په نه لیدو د الله تعالی جل جلاله، په نه لیدو د جنت او د دوزخ او وغیره معتقداتو یقینیاتو انسان ایمان لري. دوهم ويقيمون الصلاة، متقی سړی هغه ده چې هغوی لمونځ دروي. یقیمون اقامت د شی صحیح ادا کولو ته وایي. اقامت د شی صحیح ادا کول علی الدوام. که یو سړی یو ورځ لمونځ کوي او ښه لمونځ کوي دته اقامت نشي ویلی. اقامت دی ته وایي چې علی الدوام به صحیح لمونځ کوي، د هغې فرائضو، د هغې واجباتو، د هغې سننو، د هغې مستحباتو
اجتناب د مکروهاتو د حرامو د مفسداتو نه بیا به اله د لمونځ وي ویقیمون الصلات. صلات عبادت مخصوصه ده، افعال مخصوصه دي، ارکان مخصوصه دي، کله قیام، کله قرائت، کله رکوع، کله سجده. نو دا خلق کاملان خلق دي چې عبادت بدنی ادا کوي. سوال دا پیدا کیږي چې نو متقیان به خالی لمونځ کوي، روژه به نه نیسي؟ د هغې نه جواب دا چې مراد د یقیمون الصلاة نه عبادت بدنی ده. نو روژه هم په دې کې داخله شو او لمونځ هم پکې داخل شو. دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون، بعض د هغې نه چې مونږ تاسو ته درکړي دي دوی ته مو ورکړي دي دوی مصرفوي. من تبعیضیه ده چې الله څومره مال درکړی ته به دا ټول مال د الله په لار کې نه مصرفوي. یو سړی مړ کېږي په ټول مال باندې به وصیت نه کوي چې زما دا ټول مال ما پسې خیرات کوي، هېڅ شی هم کور کې به پرېږدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ته فرمایي، صحابي ورته وایي افاوصي بمال کله، زه په خپل ټول مال وصیت وکړم؟ قال لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. په درېیمه حصې باندې چې وصیت کوي دا هم لا ډېر ده. له همدې وجې نه صدیق رضی الله تعالی عنه به په ربع باندې خلکو ته د وصیت کولو حکم کولو، څلورمه حصه باندې. الله فرمایي وایي ته د خپل لاس ټینګوه هم د غاړې سره چې بیخي لاس خورئ نه، صدقه نه کوې. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. خدا خپل لاس مکمل خلاصوا هم. دا آیت په هغه محل نازل شو حضور صلی الله علیه وسلم ته د صدقې مال راغلی، مال مصرف. یو الک ورته راغی و زما مور له تا نه صدقه غواړي، و مور ته دې زما له خوا نه سلام ووایه او بیا ورته وفرمایه چې هر شی ختم شوی دی، فقط دغه جامې مې په ځان کې پاتې دي، بس هېڅ شی نوره نشته. الک لاړ، مور ته یې فرمان ورسوله. مور ورته وایي چې ورشه په رسول الله باندې سلام ووایه او ورته ووایه چې زما مور له تا نه همدغه جامې غواړي. الک چې ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې زما مور له تا نه همدغه د ځان جامې غواړي، کوټې ته ننوتلو، جامې یې ویستې، د دروازې له چاک نه یې الک ته ور واچولې، لڅ لغړ رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شو. د لمانځه وخت راغی، بلال رضی الله تعالی عنه دروازې خواته راغی، الصلاة یا رسول الله. او چې لږه دروازه خلاصه کړه ویې کتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دا آیت نازل کو، پیغمبر خپل لاسونه ټینګاوه هم چې خیر و خیرات نه کوي، خو ولا تبسطها کل البسط، کامل هم لاس مخلاصه چې حتی د ځان جامې هم ورکوي. نو په دې ځای کې دا من تبعیضیه ده، اصل کې داسې د ومن ما او بعض د هغې نه رزقناهم. رزق برخې ته وایي فی اللغة الحظ، حظ ما ينتفع به الحي، چې ژوندی په دې باندې ګټه اخلي. لهذا حلال هم رزق ده، حرام هم رزق ده،
الله پاک د هر بنده لپاره حلال روزي پیدا کړی ده، خو دغه بنده د عدم صبر او د عدم قناعت د وجې نه حرام روزۍ ته منډې وهي. مسئله د عقایدو دا ده چې حرام هم رزق ده او حلال هم رزق ده. نو بعضې هغه چې موږ دوی ته روزي ورکوو ينفقون، دوی مصرفوي، اول په خپلو ځانونو، بیا په خپلو بچیانو، بیا په خپلو کلیوالو، بیا په اغیارو باندې. ينفقون هر چېرته چې په یوه کلمې کې ماده د کلمې کې نون او فا راسي، نو په دې کې به معنا د ختموالی وي، معنا د ورکوالی به وي. وګورئ ينفقو المال مصرف اول، مال چې مصرف کې خو تا جیب خالی شو لاړل. نفد ختموالی، نفر تیخته وخشه، نفق سروی دا کربوړي تور ته په انتظار کې بلې خواته وتلی وي. نفاق منافق هم ته دا ګمان کوي چې دی خو مسلمان ده او حال دا پخې اړیکې د کفارو سره وي. نفاق بازار چې کله وچلیږي او صادرات او واردات زیات شي، نفق السوق بازار وچلیدو یعنی سامان ته ډیر ووتلو، نو دوی مصرفوي مال په خپلو ځانونو باندې، په خپلو بچیانو باندې. صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره 1 دینار ده، وای په ځان یې مصرف که، وای ما سره بل ده په بچیانو یې مصرف که، وای ما سره بل ده په خپل کوروالی یې مصرف که، وای ما سره بل ده وای په کلیوالو اقربا یې مصرف که، وای ما سره بل ده شانو که بها، ستا خپل کار ده نوره. څلورم صفت متقیان ها خلق دی چې هغوی ایمان راوړي په هغه کتاب چې پتا نازل شوی، قرآن کریم باندې ایمان لري، او په هغه کتاب چې مخکې له تا نه نازل شوی. مونږ په تورات ایمان لرو، په انجیل ایمان لرو، په زبور ایمان لرو، په 30 صحیفو باندې ایمان لرو چې دا ټول د الله کلامونه، د الله پاک کتابونه، خو د قرآن کریم پر اتللو باندې هغه ټول کتابونه منسوخ شول. پنځم صفت د متقیانو، دا خلق په آخرت باندې یقین لري، عقیده د آخرت لري چې داسې ورځ به راځي انکم تحشرون یوم القیامه حفاتا عراتا غرلا، قیامت په ورځ باندې به تاسو لوڅ لغړ تورې خپې تور سر د الله په حضور کې پیش شئ. الله به تاسو سره بیا حساب او کتاب کوي. د چا سره به بلډینګونه، د چا سره تربرونه، د چا سره ملګري یاران بنوي. د دنیا ته دنیا وای، آخرت ته آخرت وای. ولی دنیا ته ځکه دنیا وای اخیستل شوی د من الدنوا، دنوا قرب ته وای، نزدېکت ته وای. نو په نسبت سره مونږ ته اوس دنیا نږدې ده له آخرت نه، ځکه دنیا کې تیار واقع یو. او دویمه معنا دنیا قرب ته وای، قرب نزدېکت ته. دنیا ته ځکه دنیا وای لقرب هلاکها، هلاکت د دې قریب ده. کل من علیها فان، ټول به تمام شي
دا غرونه به ختم شي، د ستوري به ختم شي، د نظام الشمس به ختم شي، د قمر به ختم شي، د ځمکه به اواره شي، غرونه به ختم شي. او آخرت ته ځکه آخرت وایي چې له دې نه وروسته بله ورځ که ایام دنیا نه راځي، بس آخري ورځ د حساب او د کتاب همدا ورځ ده. نو د دې په خاطر باندې ورته بالآخرته یعنی په آخري ورځ باندې چې د مسلمانانو د کفارو سره د حساب او د کتاب محفل جوړیږي، دې ته ورځ د آخرت وایي. الله فرمای اولئک علی هدى من ربهم، دا کسان په کامل هدایت باندې دي له طرفه د خپل ربنا. و اولئک هم المفلحون، او همدا کسان پورا کامیاب دي، پورا نجات والا دي. د دغه آیت نه معتزله دا دلیل وایي چې دا کسان کامیاب ځکه شول چې عمل یې وکړ. معلومه ده چې ترک العمل به موجب د فلاح نه وي، لہذا دا سړی به د ایمان نه ووځي. اهل سنت والجماعت جواب کوي مراد د مفلحون نه کامل مفلحان دي. معنا دا چې په چا کې دا اوصاف راغلل نو هم المفلحون دوی کامل مفلح دي، کامل کامیاب دي. خو که چا کې دا عمل په دې انداز باندې را نغی نو دا معنا نه چې سړی مسلمان نه ده، البته فلاح والا به وي، غیر کامل به وي، پورا نجات والا به نه وي. دا پنځه صفتونه دته اوصاف المتقین ویلی شي. ذالک الکتاب، دا کتاب لا ریب نست شک فیه فی هدایته فی کل مطلوب هدى للمتقین. هو دا کتاب هاد خصوصا للمتقین لأنهم المنتفعون به الذين داها خلق دي يؤمنون يعني هم الذين دا متقیان ها خلق دی بیان دی عقیده دا متقیانو دا یؤمنون چې دی ایمان راوړي معنا یصدقون تصدیق او باور کوي بالغیب. مصدر مبنی للفاعل یا مصدر مبنی للمفعول، مراد بتنا حالت غائبه شي که للفاعل شي، یا مراد تنا مغیوبه شي که بنا بر مفعولیت باندې شي. مصدر فمعنا د مفعول باندې. ويقيمون الصلاة او دوی ادا کوي لمونځ کامل طریقې سره یعنی عبادت بدني. ومما بعض د هغې نه رزقناهم چې مونږ دوی ته ورکړي دي ينفقون دوی مصرفوي. دلته هم مراد د دینه عبادت مالی مراد ده، لهذا سرسایه زکات صدقې ټول په دې کې داخل شول. والذین ينفقون على انفسهم اولا وعلى الآل ثانیه وعلى الاغیار ثالثه بلا اسراف، بغیر د اسراف نه مال مصرفول دا ثواب ده. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې د خپل بچیانو ته څومره شی راوړي په ورځ د قیامت کې پته ده د میزان کې دا تللی شي، که هغه جامې وي، که هغه البسه وي، که خوراک، خو بغیر د اسراف نه. د اسراف نتیجه هلاکت ته، هم د دنیا دپاره او هم د آخرت دپاره. والذین آکسان یؤمنون چې دوی ایمان راوړي بما په هغه کتاب باندې انزل الیکا چې تا ته نازل شوی ده، وما هغه انزل چې نازل شوی ده من قبلک مخکې د تا نه، وبالآخرة هذا إشارة إلى حقانية سائر الكتب، وبالآخرة أو بآخرة باندې هم أمدوي يوقنون دوی یقین لري بأن القيامة حق چې قیامت حق ده، ولا شک فی اتیانه او شک نشته پراتلو د قیامت کې. الله فرمایي چې کله پچا چې دغه صفتونه راغلل اولئک امدا کسان
المتقین الموصوفون بالاوصاف الخمسة الكاملة على هدى. تنوین پکې ده، دا تنوین د کمال د پاره ده. على هدى په کامل هدایت، په پورا هدایت باندې دي. من ربهم لطرف د رب د دوی نه، په فضل او مهرباني د رب د دوی. و اولئک ام دا کسان هم ام دوی المفلحون زیاد کامیاب دی، اعلا کامیاب دی. هم ام دوی المفلحون. الله پاک دې هغه اوصاف مونږ تاسو کې راولي. خدای هم دې رښتوني متقیانو جوړ وګرځوي. ان الذين كفروا یوا ډله خلاصه شوه، بیان د منعم علیهم خلاص شو، انعمت علیهم. اوس بیان د صفا کفارو کوي. د صفا کفارو بیان هم کم ده. الله پاک فرمایي کوم کسان چې کافران دي، کفر څه ته وایي لغتا او اصطلاحا، او د کفر څو اقسام. کفر په لغت کې ستر ته وایي، پټوالی ته وایي. او کفر ته هم ځکه کفر وایي چې دوی هم عقیده صحیحه چې د الله توحید ده دا یې پټ کړی. له همدې وجې نه دهقانو په دا ځمکه باندې غنم واچوي، له پاسه خاوره پرې واچوي، پټې کړي. په اعتبار د معنا لغوي سره دهقان ته کافر ویلی شي، ځکه دی هم د تخم پټونکی ده. اعجب الکفار نباته. اصطلاحي معنا د کفر انکار، بلکې انکار نه، عدم الاقرار بما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم. غرض می داو په دې تبدیل کې چې کدا سے تعریف وکړو چې انکار د عما جاء به، نه هغه سړی به کافر وي چې انکار کوي، هغه سړی به کافر نه وي چې نه اقرار کوي نه انکار کوي. او حالت چې سړی اقرار هم نه کوي انکار هم نه کوي، دا سړی مسلمان نه ده. نو ځکه ما اول چې عدم الاقرار، اقرار نه کول بما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم، چې په دې باندې اقرار نه کوي چې د الله پیغمبر کوم شی مونږ ته راوړی حق کتابو، به دا سړی کافر ده. اوس دا کفر په خپل کور کې څلور قسمه ده. یو کفر انکاری ده. کفر انکاری هغه کفر ته وایي چې په خولې باندې هم منکر وي، په زړه باندې هم منکر وي. لکه کمونیستیان چې وو، دا کفار کمونیزم والا روسیان، دوی د الله پاک جل جلاله دا وجود نه انکار کولو، او د همدې د وجه نه به په دا مکتبونو کې معلمان ماشومانو ته دا ویل چې کوم شی مونږ وینو یا کوم شی مونږ اورو یا کوم شی مونږ مسکو، نو دا شی موجود د بچانو وای چې او نو چې کوم شی په سترګو معلومیږي نه، په لاسو مسکېږي نه، په پزه بوی کېږي نه، په خولې څکلی کېږي نه، په غوږو اورېدل کېږي نه، دا شی نشته. چې دا به د ماشوم ذهن کې یو څو ورځې کېنولو، نو آخر کې به ورته ویل چې بیا نو الله کومه ده، تاسو یې په سترګو وینئ چې نه، په غوږو یې اورئ چې نه، په لاس یې مسکولی شئ چې نه، په پزه یې بوی درځي نه، په خولې څکلی شئ نه، بیا الله نشته که نه. دا خلکو به د مکتب د لارې نه زمونږ ماشومان، زمونږ هغه نوې طبقه، دې ته به د کفر جامه ور له همدې وجې نه په مخکې وخت کې د مکتب د پوهنتون نه د کفر بوی را روانو. ابتدایي
علت ابتدایي منشا د کفر د امدې ځایونه شروع کېدله. لله الحمد چې اوسني حالت کې د الله شکر ګزار یو چې زمونږ هر مکتب او زمونږ د هر پوهنتون نه د اسلام بوی او د اسلام خدمت د اسلام افعال او اقوال اسلامی څیرې پکې په نظر باندې راځي. لله الحمد دا د افغانستان د غیور ملت د شهداو او د قربانیو هغه لامثاله نتیجه وه چې الله پاک زمونږ هغه ځایونه چې مونږ په دوی باندې بدګماني لرله نن هغوی د اسلام په اول قدم خدمت کې تر ټولو وړاندې دوی او هغه خدمتونه یې وکړل چې لامثاله خدمتونه دي او بالکل د دنیا په سطح باندې د سرو زرو په قلم د لیکلو قابل دی چې ولیکلی شي چې کوم دې خلکو اسلام ته په نن سبا کې خدمتونه وکړل. الله دې ته نه قبول وګرځوي. نو دوی کمونیست دي، دې وجې نه دوی به یوه ناره کوله، دغه ناره خلکو ته په ذهن کې ناسته ده، هورا به یې ویل. هورا د هورا معنا څه شی ده؟ هورا دا هو تاسو هم په اسم ذات ته له همدې وجې نه څویم سبق د مرشدونو حضراتو اسم ذات ته هو یوازې امدا ذات هو خو دوی به څه ویل هو را دا را نافیه ده یعنی خدای نشته، خدای نشته. زمونږ همدې خلکو هغه به دا نارې کولې غریبان په دې به یا پیدل یا به نه پیدل چې خدای نشته. خو په همغه سبک د کفارو کې ولاړو د هورا نارې په اخلاص باندې په ډېره مینه باندې ویلې او په ډېرې جذبې باندې خپل بچیان ورته قربان کړل، د ثواب په خاطر باندې کافران ته قربان کړل. نو غرض مې دا چې دې کفر ته انکاري کفر وایي چې په خولې باندې هم انکار کوي او په زړه باندې هم انکار کوي. دویمه کفر جحودي په حای محمله سره دا هغه کس ته وایي چې په خولې باندې انکار کوي خو په زړه کې نوره انکار نه کوي. لکه تاسو د اهل کتابو کفر وګورئ، اهل کتابو دا اقرار نه کولو چې رسول الله د الله پیغمبر ده، خو بلې خوا د قرآن آیت ته وګورئ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. کوم کسان چې دوی کتاب پیژني دوی رسول الله داسې پیژني لکه خپل زمان، بلکې د خپل زمانو نه هم دوی ته معرفت رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاته حاصل شوی وو. عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه ته رسول الله صلی الله عمر فاروق ته فرمایي څنګه تاسو ته د رسول الله معرفت زیات حاصل وو؟ وفقك الله یا ابن سلام. عبد الله بن سلام رضی الله عنه فرمایي چې زما د رسول الله باره کې شک نه و، زما یقین دا و سل په سله کې انه رسول الله صلی الله علیه وسلم. او پاتې د خپل زمانو باره کې صحیح دی چې زوی خو مې ده، خو بیا هم دومره امکان شته چې د ښځې د بل ځای نه ګټه کړې وي، زنا به کړې وي. ومعرفتي بمحمد اشد بمعرفتي من معرفتي بابني. زما د زوی د پیژنګلۍ نه هم ما ته د رسول الله پیژنګلۍ ډېره مثبته وه. نو دې خلکو په زړه باندې پوهېدل چې دا پیغمبر ده، خو بیا یې هم ایمان نه راوړو، دې ته انکار جحودي وایي. دریم انکار عنادي. عنادي هغه ته وایي چې په خولې هم اقرار کوي چې پیغمبر خو یې، خو داسې نه وایي چې ما ایمان ده، په زړه باندې هم پوهېږي چې ده خو پیغمبر یې، خو ایمان نه راوړي. لکه د ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر
دا تکلنی نورستا تر تقریبا 11 کلنی کال د نبوت پورې خدمت در رسول الله حمایت در رسول الله صلی الله علیه وسلم امدغه ابو طالب کولو خو چې هر کله وفات کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته غوږ نږدې کوي او زما تره خیر ده قل لا اله الا الله زما تره دا کلمه او آیا زبا ورځ د قیامت کې د الله پشه مخکې دلیل پیش کما چې زما تره کلمه ویلې ده ترې ورته وایي څنګه کفار ناستي آیات العذاب النار نه یریږي آیات ملت عبد المطلب پرېګه ده ترې ورته وایي چې زما وراره قسم درته کوم